أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. مخکې آیت کې د زنانو د بېحیايۍ تذکره وکړله. دې آیت مبارکه کې د نارینو د بېحیايۍ کولو ذکر او حکم کوي. دا گویا چې د اول آیت حصہ ده، نو یا مراد نارینه دي چې هغوی بې حیایي کوي د زنانو سره، یا نارینه په خپلو کې بې حیایي کوي. نو فرمایي چې ولذانې او هغه دوه کسان یأتیانها چې راتلو کې دي بې حیایۍ ته منکم ستاسو نه فآذوهما نو تکلیف ورکړئ دې دواړو ته. گویا چې دای د قاضي په فیصله باندې پرېښودی دی چې دا د وخت د تقاضي مطابق د دې سزا پکار ده. که چېرې یکا دوکا واقعه راشي نو بس هغوی ته په څه طریقې سره سزا ورکول، ایذا او تکلیف ورکول. او که چېرې دا یو عام یعنی دستور جوړ شوی او داسې واقعات زیات راپېښېږي نو بیا هغوی ته عبرتناکه سزا ورکول چې د هغې د وجې نه نور خلک ګبراو شي او دا بې حیایي پرېږدي. فرمایي فإن تابا که چېرې دې دواړو توبه وویستله واصلحا او دواړو خپله اصلاح وکړله فاعرضوا عنهما نو بیا د دوی نه مخ واړوئ، یعنی بیا ورسره مزید هغه اعراض مه کوئ، تجاوز مه کوئ. ان الله کان توابا رحیما یقینا الله تعالی توبه قبلونکې او رحم کوونکی دی. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء یقینا الله تعالی توبه قبلی د هغه کسانو چې هغوی ګناه وکړي بجهالت په ناپوهۍ سره. په ناپوهۍ سره چې یو ګناه سرزده شوله ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبه وباسي، پښیمانه شي، ستومانه شي په خپل دغه ګناه باندې او زر توبه وباسي. مفسرین فرمایي چې بجهالت نه مراد دا دی چې هر کس چې کله ګناه کوي دی په دغه وخت کې جاهل وي، نو گویا چې یو ګناه کوونکی چې کله هم ګناه کوي دی په دغه وخت کې جاهل وګرځي، نو چې بیا دی ګناه وکړي او په دې ستومانه شو نو توبه چې ده دا زر ویستل دا ډیر اهم دی. عام طور مونږه شیطان په رنگ رنگ طریقو باندې هغه دوکه کوي چې ورېږه ته لا صبر وکړه چې ته ښه پوره صحیح خپله اصلاح وکړې او تهجدو په ټیم کې وپاسې، توبه به وباسې. نو داسې موقع بیا هغه یا راشي یا رانشي،
نو توبه چې دا په ګناه پسې نږدې ویستل. ځکه چې دغه کله چې یو مؤمن نه ګناه وشي نو دغه کرام کاتبین فرشتې دا ګس لاس والوي زه دا ګناه لیکمه او دا ښي لاس والا ورته وایي چې نه لا لیکمه صبر وکړه چې دی توبه وباسي او که نه. نو که چېرې دی توبه وباسي نو د دغه ګناه ونه لیکلی شي او ګویا چې دا ګناه لیکل لکه څنګه چې موږ وایو په پلانې باندې FIR کټ شولو نو دغه شانتي دا لیکل چې دی ګویا چې دا FIR پې کټ شولو د هغې بیا به حساب کیږي او که دی زر توبه وباسي د ګناه ته نږدې نږدې نو دغه ګناه بیا فرشتې ونه لیکي. او بله دا ده چې په دغه موقع باندې دغه ځمکه دغه خوا او شا ماحول دا په ده باندې ګواه جوړ شي د دغه ګناه. نو که دی زر توبه وباسي ګویا چې په دغه ځای کې توبه وباسي استغفار ووایي او په دې خپله ګناه ستومانه شي نو دغه ځایونه چې د کمې ګناه ګواهان جوړ شوي دي دا به د ده د توبې ګواهان هم وګرځي. نو فرمایي چې بیا توبه وباسي زر فاولئک یتوب الله علیهم نو په دغه خلکو باندې بیا الله تعالی رحم کوي. وکان الله علیما حکیما او الله تعالی علم والده حکمت والده. الله تعالی ته علم دی چې دی توبه وباسي دی په دې باندې ستومانه دی آینده دپاره د نه کولو عزم د ده شته دی که نشته دی او حکمت واله دی. فوري طور باندې یو سړی نه رانیسي مهلت ورکوي دا د الله د حکمت تقاضا ده. والذان او هغه دوه کسان یأتیانها چې راتلو کې دی بې حیاته منکم ستاسو نه فآذوهما نو دې دواړو ته تکلیف ورکوي. فإن تابا نو که چېرې دوی توبه ویستله و اصلحه او اصلاح یې وکړله خپله فاعرضوا عنهما نو مخ واړوئ د دوی نه. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی توابا توبه قبلونکې رحیما رحم کوونکې. انما التوبة یقینا توبه قبلول علی الله په الله تعالی باندې للذین دعا کسانو ده یعملون السوء چې دوی ګناه وکړي بجهالة په ناپوهۍ سره ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب زر فاولئک نو دا کسان چې یتوب الله رحم وکړي الله تعالی علیهم په دوی باندې وکان الله او دی الله تعالی علیما علم والا حکیما حکمت والا. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.